سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې درویشتمه چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 15 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیرو نیوز سلرویشت څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د لغمان ولایت مرکز مهترلم ښار کې د 50 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ د الکوزي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې الکوزي لوبډلې د 3 منډو په توپیر خپل سیارې چهلګزي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولۍ یې وګټله. د پکتیکا ولایت په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د 25 لوبډلو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ د ظفر بابا لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایله کې ظفر بابا لوبډلې د 12 نمرو په ترلاسه کولو لومړی، خواجه بابا لوبډلې د 8 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم مقام او یوسف خیلو لوبډلې د 6 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د موجهای عامو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې موجهای عامو لوبډلې د 21 نمرو په توپیر د وادهواله لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 6 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې 2 اونۍ به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې مکتب لوبډلې د 3 میدانونو په توپیر خپل سیالۍ سټار لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د 10 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې مومند لوبډلې خپل سیالۍ شینوارو سوپر سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. کورني خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز سلرویشت تر سبانې خبرونه د الله په امان.